السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ساتم تاسو ټول بخیر وي او کوم چې موږ بیسیک اورویو کورس جوړ کړو په هغه کې به تاسو ډېر کنسپټ یاد کړي او د هغه نه به ډېره زیاته فایده تاسو اخیستي. نن موږ یو بل کورس سټارټ کوو، هغه د دې په باره کې دی چې موږ دا وپېژنو چې موږ په امیزون کې په کومه طریقه باندې کار کولی شو. دا کورس زموږ دپاره ځکه ضروري دی چې څو پورې موږ په دې ځان نه پوهه کړی چې په امیزون کې موږ په کومه طریقه کار کولی شو، نو موږ به د امیزون باره کې کنفیوز یو. موږ ته به دا پته نه لګي چې کوم بزنس ماډل زما دپاره دی، زه کوم یو سټارټ کوم، په کوم کې به زما انویسټمنټ پکار وي، په کوم کې به زه سیلر اکاونټ جوړوم، په کوم کې به نه جوړوم. نو دا څومره کنفیوژن چې دي نو دا به په دې یو بیسیک کورس کې ستاسو سره ټول کلیر کیږي. او موږ به په دې کې داسې کوشش کوو چې څومره بزنس ماډل دی هغه زه ستاسو سره په داسې ډیټیل کې شیر کوم چې تاسو ته پته ولګي چې آیا کوم بزنس ماډل ستاسو دپاره سوټیبل دی، ستاسو دپاره نه دی سوټیبل. ځکه موږ سره بعض کسان سټوډنټس دي هغو سره انویسټمنټ نه، نو چې هغو دپاره کم دی. بعض کسان سره لږ انویسټمنټ دی چې هغو دپاره کم دی. بعض وایي چې موږ سره انویسټمنټ سیوا دی چې هغو دپاره کم قسم دی. نو موږ به دا ټول وایو. بیا به موږ دا وایو چې آیا په دې کوم کې موږ ته سیلر اکاونټ پکار دی، په کوم کې موږ ته سیلر اکاونټ جوړول نه دي پکار. نو دا څومره چې دي دا ټول بزنس ماډل چې کوم دي دا به موږ وایو. خو په امیزون کې چې کوم بزنس ماډل دی دا ډېر سیوا دي. موږ به صرف هغه بزنس ماډل وایو چې کوم زموږ دپاره یي. موږ به دومره 15 ایکسپلین کوو چې په هغه کې زموږ چې کوم مقصد دی هغه پوره کېدی شي او په هغه کې موږ یو سټارټ کولی شو. موږ به هغه بزنس ماډلز نه وایو چې هغه زموږ د اپروچ نه بهر وي، هغه موږ نشو کولی. د هغې دپاره های ایجوکیشن پکار وي، یا مطلب دا دی چې هغې دپاره نور ډېر سیوا سکلز پکار وي. موږ به هغه وایو چې هغه زموږ دپاره اساني او موږ ډېر په اسانۍ سټارټ کولی شو. نو اول خو موږ دا وپېژنو چې امیزون څه شی دی. تاسو ته ما مخکې هم ویلو په دې باندې چې امیزون چې کوم دی دا د انلاین اخیستلو او خرڅولو دپاره یو پلیټ فارم دی. موږ ای کامرس ویلو. ای کامرس څه ته وایي چې کله موږ یو څیز واخلو او یا یې خرڅ کو د انټرنیټ په ذریعه دې ته ای کامرس وایي. په دې کې بیا سروسز هم راځي. که تاسو یو سروسز انلاین خرڅ کړئ یا واخلئ یا چاته ورکړئ یا د چا نه واخلئ، نو دا هم په ای کامرس کې راځي. او یا موږ څه پراډکټ واخلو یا خرڅ کو نو دا هم په ای کامرس کې راځي. بیا د ای کامرس مختلف پلیټ فارمز تاسو ته ما ویلو چې په دې کې مختلف پلیټ فارم یو په دې کې امیزون هم دی. نو د مختلف پلیټ فارمز چې کوم دي په دې کې یو امیزون هم دی. نو موږ دا وپېژندو چې امیزون چې کوم دی دا انلاین یو کمپني ده او په دې کې خلک مختلف پراډکټ خرڅوي. نو چې یو ستاسو دا کنفیوژن د امیزون باره کې کلیر شي. ډېر زیات سټوډنټس چې کوم دي هغه په دې کې کنفیوز دي چې آیا په امیزون باندې به موږ څنګه کار کوو، څه کار به کوو. نو موږ به بزنس ماډلز ووایو چې کار به موږ څنګه کوو او په هغه کې راشي او هغې دپاره به څه زموږ ضرورت وي. موږ به څه د هغې دپاره جوړو، اکاونټ به جوړو یا به نور چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه به جوړو. نو دا کورس چې کوم دی دا په دې وجه باندې ضروري دی چې تاسو په دې کې د بزنس ماډل زیات کړئ چې کوم ستاسو دپاره سوټیبل وي او تاسو بیا هغه سټارټ کړئ. بیا دغه شان چې کوم دی د امیزون چې کوم مشهور بزنس ماډلز دي هغه یو څو دي. په هغه کې چې کوم دی یو هول سیل بزنس ماډل دی. موږ به دا وګورو چې هول سیل بزنس ماډل څه ته وایي او دا څنګه کیږي او دې کې څومره انویسټمنټ پکار وي که نه انویسټمنټ نه وي پکار او په دې کې کم ریکوایرمنټس موږ پکار وي. دغه شان ته بیا پی ایل دی، ته پرایویټ لیبل وایي چې موږ به دا وګورو پرایویټ لیبل څه ته وایي، دا څنګه کیږي، د دې لپاره څه ریکوایرمنټ دي. بیا دا شان ډراپ شپینګ دی. موږ به ډراپ شپینګ وپېژنو چې ډراپ شپینګ څه ته وایي، ډراپ شپینګ څنګه کیږي، د دې څه ریکوایرمنټ دي. موږ بوله څه جوړو، اکاونټ بوله جوړو، اکاونټ بوله نه جوړو. بیا دغه شان ته امیزون ورچوال اسسټنټ دی، هغې ته وي اے وایي. نو موږ به دا وپېژنو چې ایز ا وي اے موږ څنګه کار کوو. وي اے دپاره به زموږ څه ریکوایرمنټ انویسټمنټ پکې لګي نه لګي. نو دا څومره کنسپټ چې دی موږ ایکسپلین کوو. یو باندې به ځان له ویډیو جوړو. بیا دا شان ته امیزون اپلیټ مارکیټنګ دی چې امیزون اپلیټ مارکیټنګ څه ته وایي، د دې لپاره موږ کوم قسم اکاونټ جوړو. نو دا ټول چې کوم دي دا به موږ ایکسپلین کوو. بیا به تاسو ته پته ولګي چې آیا ستاسو دپاره کوم داسې بزنس ماډل دی چې هغه تاسو سټارټ کوئ، په هغه باندې تاسو کار کولی شئ. خو تاسو یاد ساتئ چې بعض داسې بزنس ماډل دی چې باید موږ پراډکټ اخلو او پراډکټ خرڅو، او بعض داسې سروس ټایپ یا مارکیټنګ ټایپ. خو ما په دې بزنس ماډل کې لیکلي د دې صرف دلته دا مطلب دی چې موږ په کومه طریقه باندې امیزون کې کار کولی شو. نو تاسو په دې کې ځان مه کنفیوز کوئ چېرې کوم یو بزنس ماډل دی یا نه دی. دا صرف هغه طریقې دي چې په دې کې دا موږ فالو کولی شو او موږ په امیزون کې کار سټارټ کولی شو. نو تاسو په دې کې ځان مه کنفیوز کوئ. بعض به داسې چې باید موږ پراډکټ اخلو، پراډکټ به خرڅو، بعض چې کومې باید به سروسز خرڅو. نو په دې کې به تاسو ځان نه کنفیوز
کنفیوز کوئ او دا څومره بزنس ماډل چې دي انشاءالله دا به 1 by 1 په ډیټیل سره ایکسپلین کوو او امید ساتم چې دا کورس کله تاسو یاد کړئ نو بیا به تاسو د ځان لپاره ډیسایډ کړئ چې ما ته په امازون کې څه کول پکار دي او زه کوم سایټ ته لاړ شم سو پورې چې زموږ دا کنفیوژن نه کلیر شوی نو موږ په امازون کې کار نشو سٹارټ کولی د ټول کسانو دا ایشوز دا پرابلم وي چې آیا زه په امازون کې کار سٹارټ کوم د کم ځای نه سٹارټ کوم څه سٹارټ کوم نو په امازون کې چې څو پورې تاسو بزنس ماډلز نه یاد کړي نو تاسو ته پته نه لګي او تاسو په هغه کې کار نشئ سٹارټ کولی نو دا د دې کورس یو انټروډکشن ویډیو او امید ساتم چې تاسو به آیډیا شوي چې په دې کورس کې به موږ څه ایکسپلین کوو خو بعض کسان دا معلومات کوي چې موږ به پریکټیکل کار کله سٹارټ کوو نو دا یو خبره یاد ساتئ چې کوم پریکټیکل کار یا به موږ پریکټیکل کوو چې کوم داسې چې هغه باندې تاسو پوهه کولی نو هغه به زه تاسو داسې پوهه کوم تاسو به صرف امید ساتئ او لږ ډېر صبر به کوئ چې کله زموږ نیکسټ کورسز راځي نو هغه ټول چې کوم دي هغه بیا تاسو په خپله باندې پوهیږئ چې یاره اوس موږ کوم طرف ته روان یو موږ ته څه فایده کیږي نو کوشش کوئ چې کوم نالج هغه تاسو فالو کولو کوشش کوئ چې نالج تاسو ته هر ځای نه ملاویږي خو تاسو لږ په صحیح طریقه باندې ډایرکشن باندې تاسو ځئ تاسو ته چې څو پورې ډایرکشن نه ملاو شوی تاسو په مختلف څیزونو کې کنفیوز وئ نو بیا به تاسو ته ایشوز ډېر راځي تاسو چې څو پورې صحیح لار ځان ته نه خوستي صحیح ډایرکشن هم ځان ته نه سیټ کړی نو بیا هغه پورې به تاسو ته ایشوز راځي نو موږ نن چې کوم دی ورچوال اسسټنټ باندې ځان پوه کول غواړو ورچوال اسسټنټ هغه کس ته وایي چې هغه د چا سره په امازون سټور کې یا د امازون په اکاونټ کې د هغو په بزنس کې د هغو سره هیلپ کوي هیلپ مختلف کیدی شي صحیح ده بیا امازون ورچوال اسسټنټ چې کوم کسي هغه چې د چا سره کار کوي هغه فول ټایم هم کار کولی شي یو کس دی هغه ته ورچوال اسسټنټ پکار دی او هغه د هغه سره فل ټایم کار کوي مطلب چې بس هغه سټوري به هغه کې څه ایشو راځي یا څه اپډیټ راځي یا څه کولی چې بس هغه ته حواله هغه ورته کوي بلې داسې سیکنډ چې کوم پارټ ټایم هغه کار کوي نو منګه په دې باندې ځان پوه کړو چې یو د ورچوال اسسټنټ څه کار دی یو فل ټایم کار دی چې هغه فل ټایم کار کولی شي بل هغه پارټ ټایم کار کولی شي او بل هغه چې کوم دی ټاسک بیس کار کولی شي چې یو خاص کار هغه ته حواله شي او هغه یې کمپلیټ کړي او بس ختم شي هغه ته خپلې پیسې میلاو شي نو ورچوال اسسټنټ هغه کس ته وایي چې څنګه موږ عام کاروبار کې مختلف کسان زموږ سره راسي هغه موږ له مختلف کار کوي زموږ سره هیلپ کوي او موږ هغې ته پیسې ورکوو نو په هغه کې داسې کسان دي چې هغه زموږ سره فل ټایم کار کوي راځي او کار کوي بعض داسې چې هغه پارټ ټایم کار کوي یو خاص ټایم کې راځي او بعض داسې چې هغه موږ راولو په هغه باندې موږ یو خاص کار وکړو یو ټاسک په پوره کړو د هغې پیسې موږ ورکړو او د هغه کار چې کوم یې ختم شي نو ورچوال اسسټنټ چې کوم دی هغه یو سروسز پرووایډ کوي یو بزنس ته نو امید ساتم تاسو به په دې باندې پوه شوي چې ورچوال اسسټنټ څه ته وایي ورچوال اسسټنټ هغه کس ته وایي چې هغه د چا سره د امازون اکاونټ په هینډل کېدو کې د هغه سره هیلپ کوي د هغه په بزنس کې د هغه سره هیلپ کوي نو ورچوال اسسټنټ چې کوم کارونه کوي موږ به هغه ګورو او په دې کې اکاونټ او دا چې کومي نو دا موږ ګورو چې موږ ته اکاونټ پکار دی که نه دی پکار نو ورچوال اسسټنټ چې کوم دی د هغې دپاره سیلر اکاونټ چې کوم دی خپل سیلر اکاونټ نه دی پکار چې اوس یو کس وایي چې زه ورچوال اسسټنټ جوړېږم ما ته سیلر اکاونټ پکار دی که نه نو ورچوال اسسټنټ چې کله هم کار کوي هغه چې د چا سره کار کوي د هغې په سیلر اکاونټ کې کار کوي بل د ورچوال اسسټنټ څه کار ورچوال اسسټنټ چې کوم دی هغه دا کار کولی شي چې چا ته اکاونټ کریټ کولی شي خو ورچوال اسسټنټ لپاره به امازون څونه کنسپټ دی هغه تاسو ته درځي په هغه به تاسو پوهېږئ تاسو د چا سره څه کار کولی شي چا ته اکاونټ جوړولی شي یا د چا په اکاونټ کې څه مسله راشي د امازون سره کیس اوپن کولی شي د هغه سره بیا دغه شان ته چې کوم دی پراډکټ هنټینګ چاله کولی شي تاسو ته ما پراډکټ هنټینګ ویل پراډکټ هنټینګ مطلب دا دی چې تاسو یو داسې آیټم معلوم کړئ یو پراډکټ معلوم کړئ چې هغه تاسو مخکې خرڅوئ نو پراډکټ چې موږ ګورو هغه کې به موږ مختلف فیکټرز ته ګورو چې دا پراډکټ چې کوم دی موږ ته څومره پرافټ راکوي زموږ خرڅېدی شي نه شي خرڅېدی د پراډکټ هنټینګ بیا لیسټ کریشن چې کوم دی چې پراډکټ ولې لیسټ کوي د هغې ایمیج لیسټ کوي د هغې دپاره ټایټل تیاروي د هغې دپاره بلټ پوینټس د هغې ډسکرپشن نو دا د ورچوال اسسټنټ کاری بیا دغه شان ته چېرته LLC پکاري یا نور داسې ډاکومنټس چې کوم هغه سیټ کولی نو دا ایز ا ورچوال اسسټنټ کاری بیا دغه شان ته شپمنټ پلان جوړولی شپمنټ پلان خو تاسو پیژنئ چې شپمنټ پلان په امازون کې مینلی 2 شپمنټ پلان دي یو FBM دی یو FBA دی
نو امید ساتم تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د ایز ورچوال اسسټنټ کاري دا شانته پراډکټ سورسینګ کې دا راځي چې پراډکټ به کم ځای نه موږ اخلو موږ به دا ګورو چې پراډکټ موږ به کم ځای نه اخلو په کم ځای کې موږ ته پراډکټ ملاوي دی شي په ښه ریټ به راته ملاوي دی شي نو دا هم د ایز ورچوال اسسټنټ کار تاسو کولی شئ چې تاسو ته په دې کې یو درځي یو کار کولی شئ چې مختلف درځي مختلف هم تاسو کولی شئ دغه شانته لیست اپټیمایزیشن دی لیست اپټیمایزیشن مطلب دا دی چې کوم لیست په امیزون کې لیست مطلب موږ مختلف پراډکټ اپلوډ کو امیزون ته نو هغه ته لیسټینګ وایي نو لیست اپټیمایزیشن دی ته وایي چې مختلف لیست چې کومي هغه به خلکو اپلوډ کړي نو موږ چې با خپل لیست ټاپ ته راولو چې څوک سرچ کوي چې زموږ لیست په ټاپ راځي نو هغه ته لیست اپټیمایزیشن وایي ځکه چې زموږ چې کوم لیست هغه په اخره کې راځي په څلورم پنځم پیج راځي نو زموږ به چانس کم ده چې موږ ته اډر راشي موږ به کوشش کوو چې زموږ لیست په ټاپ پیج باندې راځي چې خلکو ته په ټاپ پیج کې شو کېږي څوک کم پراډکټ سرچ کوي هغه موږ خرڅو نو چې هغه ته په ټاپ پیج باندې راځي نو هله به زموږ کسټمر اخلي چې زموږ پراډکټ داسې پیج باندې شو کېږي چې هغه ډېر شاته نو بیا خو زموږ پراډکټ خرڅېدو چانس کم دی بیا دا شانته کیورډ ریسرچ دی کیورډ ریسرچ او دا لیست اپټیمایزیشن دا نیو کنسپټ دی دا به موږ ووایو په ډیټیل سره خو چې کوم تاسو پوهیږئ نو هغه تاسو یاد کړئ چې د ایز ورچوال اسسټنټ څه کاري دغه شانته ایډورټایزمنټ چې کوم دی د امیزون هغه پی پی سی کمپینز هغه هم د ایز ورچوال اسسټنټ کاري که تاسو ته په دې کې یو کار هم درځي نو تاسو کس سره خبره کولی شئ چې ماته یا پی پی سی کمپین راځي یا لیست اپټیمایزیشن راځي یا پراډکټ سورسینګ راځي یا راته لیست کریشن راځي یا راته ایل ایل سی کریشن راځي یا شپمنټ پلان راځي یا دا شانته پراډکټ هنټینګ ماته راځي یا راته اکاونټ کریشن راځي یا اکاونټ خراب شي په هغه کې هغه واپس ټیک کولی هغه تاسو چاته کولی شئ نو دا مختلف کارونه دي چې دا ورچوال اسسټنټ کوي نو ورچوال اسسټنټ ته نه انویسټمنټ پکاري نه څه خو هغه سره نالج ورسره هغه د بل چا سره هیلپ کولی شي په دې څیزونو کې نو هغه ته خپلې پیسې میلاوي دی شي نو تاسو به په دې ورچوال اسسټنټ چې کوم کارونه دي په دې باندې پوه شوي وي بیا دغه شان دی چې ورچوال اسسټنټ چې کوم دی څه فایدې او څه نقصانات دي نو موږ یې پروز اول ګورو په ورچوال اسسټنټ کې موږ ته دا فایده ده چې موږ د خپل ځان بوسو موږ د یو کس سره کار کوو نو بس هغه کې دا نه چیرې موږ به د هغه په کنټرول کې بس هغه موږ ته کار والا کو بس هغه کار به موږ کوو په څه ټایم په کاري موږ د کور نه کوو چېرته نه کوو نو څه پرابلم موږ ته نه راځي نو په ورچوال اسسټنټ کې موږ لږ ازاد یو بل زموږ باندې هیډیک نه وي د امیزون کې چېرې موږ انویسټمنټ کړی یا پراډکټ خرڅو یا خرڅ نه شو نو موږ باندې دا هیډیک نه وي بس موږ ته چې یو کس خاص کار راکړي موږ هغه کار له کمپلیټ کړو د هغې ته موږ خپل پیسې واخلو بیا چې کوم دی په امیزون کې په ایز ورچوال اسسټنټ موږ د هر ځای نه کار کولی شو که موږ د کور نه کار کوو که موږ چېرته لاړ شو موږ په هاسټل کې یو چې هر چېرته یو موږ په ورچوال اسسټنټ کې کار کولی شو ورچوال اسسټنټ کې غټه فایده دا ده چې موږ کوم چیز راځي موږ هغه ورکولی شو دا نه ده چې ورچوال اسسټنټ کې موږ څه هر څه راځي موږ به یو کس ته هر څه ورکوو هر یو سرویسز به هغه ته پرووایډ کوو بس موږ دا ته به زموږ خوښه ده چې آیا موږ ته کوم کار راځي موږ بس هغه ورکولو پورې ځان محدود ساتلی شو چې موږ ورته ووایو چې یاره زه به ته صرف لیست کریټ کوم یا به ته صرف سورسینګ کوم یا به ته صرف پراډکټ هنټینګ کوم نو په دې کې دا فایده ده چې کوم سروس موږ ورکول غواړو هغه موږ ورکولی شو خلکو ته بل دا دی چې په دې کې موږ مختلف کسانو سره کار کولی شو ایټ ا ټایم دا نه ده چې موږ د یو کس سره خبره وکړو په هغه ټایم کې موږ بل کس له کار نشو کولی نو د دې یو دا فایده ده چې موږ مختلف کلاینټ سره نمبر اف کلاینټ سره ایټ ا ټایم کار کولی شو بل د دې چې کم سٹارټ کول دي د دې خرچه زموږ کم راځي بس مو ورچوال اسسټنټ سره په یو لیپټاپ ضرورت راځي نور د هغې ته ضرورت نه راځي چې هغه به انویسټمنټ کوي یا به لیست کریشن کوي یا به د امیزون چې څومره پیسز دی هغه ورکوي یا به پراډکټ اخلي نو دا څیزونه د هغه کار نه هغه د چې چا دپاره کار کوي دا ټول هر څه به هغه ورکوي خو تاسو به ورله صرف کار کوئ نو په دې کې زموږ چې کومه خرچه ده هغه دومره نه راځي بل موږ دا ګورو چې په دې کې څومره نقصانات یې څه دي نو موږ به د هر بزنس ماډل فایدې مو نقصانات به مو ویې به ډیسیژن تاسو په خپله کوئ چې کوم ستاسو دپاره سټیبل دی یا نه دی خو دا یاد ساتئ چې هر چیز چې د هغې نقصان هم وي فایده هم وي خو موږ به فایدې ته ګورو نقصان ته به موږ دومره فوکس نه کوو صحیح ده موږ به ټول عمر ځان پازیټیو ساتو اوس په ورچوال اسسټنټ کې موږ ته ټول عمر تکلیف دا راځي چې موږ کلاینټ پوینټ کول چې سټارټ کې موږ یو او موږ د چا سره تعلق نه موږ څوک پېژنو نه نو موږ ته ډېر مشکل ټاسک چې کوم دی هغه کسان پیدا کولی چې کم کسان کار کول غواړي او د هغو سره کار یي او هغو په موږ کار کوي نو یو اولنی پکې مشکل ټاسک چې کوم دی دا دی بل دا دی که نه ټو مچ آن یور پلیټ دې مطلب دا دی چې کله کله ورچوال اسسټنټ د چا دپاره کار کوي یو کاري هغه کوي نو په هغې کار سره نور هم ریلیټډ
واړه کارونه نو هغه هم د هغه په حصه کې راځي. مطلب دا دی چې تاسو به یو کس سره معمولی شان خبره وکړئ چیرې مطلب زه به تا ته شپمنټ پلان کوم یا به ته پراډکټ سورسینګ کوم یا به ته پراډکټ هنټینګ کوم. خو د پراډکټ هنټینګ سره نور هم داسې کارونه اکثر راځي چې هغه بیا تاسو هغه هم هینډل کوئ. نو اکثر ځینې بعض کار داسې چې هغې دپاره بیا تاسو نور څیزونو ته هم ضرورت راځي. اوس فار ایګزامپل یو کس دپاره تاسو ایډورټایزمنټ کوئ نو تاسو سره خبره د ایډورټایزمنټ کلي خو په هغه کې د ګرافیک ډیزاینینګ ضرورت راشي یا څه ډیزاین جوړولو ضرورت راشي نو هغه هم بیا ستاسو په سر کې تاسو هغه په بل چا بیا کوئ که په خپله یې کوئ. خو بعض ټایم کې ستاسو دپاره دغه ډیر زیات راځي ستاسو په حصه کې لږ کار سیوا راځي نو هغې د یو د دې دا ډېر تکلیف دی چې کله تاسو د خاص کار دپاره خبرو کوئ خو خاص کار دپاره نور هم د هغې سره واړه ریلیټډ کارونه منسلک وي نو هغه بیا ستاسو لږ ډېر ټایم خرابوي. بل چې کوم دی په دې کې یو ورچوال اسسټنټ کې دا تکلیف وي چې ډسټرکشن موږ ته وایي. اکثر که تاسو وګورئ موږ د کور نه کار کوو نو کور کې به موږ کار ته ناست یو هلته په کور کې داسې څه کار راشي چې هغه موږ ته کولی نو موږ د خپل کار نه لږ ډسټرکټ کیږو. نو په دې کې دا ایشوز یا مطلب موږ د هاسټل نه کار کوو نو نور زموږ سره ملګري هغو سټډي کوي یا نور هغو څه مصروفیات دي نو د هغې وجې موږ سره ډسټرکشن ځي. نو په دې کې چې کوم دی هغه کسانو دپاره چې کوم ورچوال اسسټنټ کار کوي خو د هغې دپاره سیټ اپ برابر دی ماحول انوایرمنټ هغو ته برابر وي نو هغه ډېر په توجه سره کار کولی شي. نو په دې کې ډسټرکشنز لږ سیوای نو دا یو څو نقصاناتو تاسو په دې باندې پوه شوي وي. نور ورچوال اسسټنټ چې کوم دی هغه دې ته وایي چې موږ ته امیزون باره کې مختلف کنسپټ راځي او هغه موږ خلکو ته پرووایډ کولی شو. مطلب موږ چاته LLC به موږ ووایو چې LLC څه ته وایي LLC چاته پرووایډ کولی شو یا د چا نور ټیکس ایزمپشن ډاکومنټس په کار هغه جوړولی شو. دا شان د پراډکټ هنټینګ کولی شو لیست کریټ کولی شو. دا شان د پراډکټ سورسینګ موږ کولی شو لیست اپټیمایزیشن کولی شو شپمنټ پلان کریټ کولی شو. نو دا مختلف چې څومره سروسز دي چې په دې کې موږ ته کم هم ډېر موږ ته راځي خو صحیح ده موږ ته مختلف کار ملاویږي. که په دې کې موږ ته یو کار هم راځي موږ د چا سره کار کولی شو. او اوس دا پراډکټ هنټینګ شو یا دا لیست کریشن شو یا شپمنټ پلان شو سورسینګ شو په دې باندې موږ ځان له شارټ کورسز تیارو چې تاسو سره تاسو په دې کې مختلف کورسونه یادولی شي یا یو کورس هم تاسو یاد کړئ نو تاسو به امیزون کې تاسو خپل څه کار روانولی شي. نو موږ به کوشش کوو چې دا څومره ټاپکس دي دا ځان له ډسکس کو او تاسو ته زه پریکټیکل دا وکړم چې تاسو به سورسینګ څنګه کوئ پراډکټ هنټینګ به څنګه کوئ لیست کریشن به څنګه کوئ. نو دا ټول مختلف ټاپکس چې کوم دي چې دا ځان له ایکسپلین کوم. خو تاسو په ورچوال اسسټنټ باندې پوه شوي تاسو پکې ډېر زیات سوالات چې موږ ته به اکاونټ په کار نه به په کار موږ به څنګه کار کوو د چا سره نو دا مختلف چې کوم دی کاری. بل په ورچوال اسسټنټ کې یو دا نقصان اکثري چې مطلب ټایم ډفرنس موږ د چا سره کار کوو هلته یو ټایم او زمونږ چې ملک یو نو زمونږ بدل ټایم نو دا لږ ایشوز دا به تاسو هینډل کوئ. بعض کسانو دپاره به تاسو د شپې کار کوئ بعض دپاره به د ورځې خو ستاسو سره فلیکسیبیلیټي موجود وي مطلب تاسو سره دا ازادي چېرې تاسو څه ټایم کار کوئ د کوم ځای نه کوئ نو دې دپاره دا تاسو ته خواري نه کولی چېرې مطلب تاسو صحیح ډریسنګ وکړئ او لاړ شئ او آفس ته نو دا بس تاسو کولی شئ د کور نه هم کولی شئ. تاسو ته په دې کې ډېره زیاته فایده وي او تاسو په دې کې فلیکسیبل وئ ازاد وئ چې بس څه ټایم تاسو کوئ چې هغې سره تاسو خبره کړي چې دا کار به ته زه په دومره ټایم کې حواله کوم نو هغه ته بیا تاسو څه ټایم فارغه وئ هغه ورته کولی شئ. نو ورچوال اسسټنټ چې کوم دی دا داسې دی چې په دې کې موږ نه پراډکټ اخلو نه خرڅو خو په دې کې موږ خپل سروسز خلکو ته ورکوو چې موږ ته کوم قابلیت په موږ کې موږ ته څه راځي موږ هغه کس ته ویلی شو چې موږ ته دا چیز راځي دا به زه ستا دپاره وکړم. نو د ورچوال اسسټنټ چې کوم دی زه ستاسو سره یو څو ټپس شیر کوم. یو به تاسو چې کله ورچوال اسسټنټ کار کوئ د چا سره نو تاسو به د داسې کس سره کار کوئ چې هغه په امیزون په خپله پوهیږي. اوس تاسو وایئ چې امیزون باندې کوم کس پوهیږي هغه بولي ورچوال اسسټنټ کار کوي. ورچوال اسسټنټ هغه ځکه کار کوي هغه ته امیزون باره کې پته وي بیسک وجه دا چې د هغو سره ټایم نه چې هغو په اکاونټ باندې کار وکړي. نو داسې کسان به تاسو ګورئ چې هغه لږ ډېر په امیزون باندې پوهیږي. بل د هغې غټه فایده دا چې هغه تا ته یو ډایرکشن هم درکوي چې ما ته دا کار په دې طریقه وکړه تا ته ایشو راځي د هغې سره هغه تا سره هیلپ هم کولی شي چې کله ته د نیو کس سره کار کوې نو نیو کس ته دا پته نه لګي چې پراډکټ لیسټینګ څنګه کېږي پراډکټ سورسینګ څنګه کېږي. بیا به هغه ته وایي چېرې دلته پیسې لګي په سورسینګ باندې په شپمنټ باندې نو هغه ته به پته نه لګي هغوی چېرې دا څنګه چل دی. نو مختلف داسې ایشوز بیا تاسو ته راځي چې کله تاسو د نیو کس سره کار کوئ نو تاسو ته به پرابلمز ډېر راځي بنسبت د داسې کس
چې هغه امازون لږ ډېر پوهیږي نو تاسو به داسې کس سره کوشش کوئ چې امازون چې کوم دی هغه لږ ډېر هغه ته ورځي او تاسو سره بیا هیلپ هم کولی شي. بل نه تاسو چې کله هم د چا سره کار کوئ نو تاسو کوشش کوئ ټوټل کار ما اخلئ، یو خاص کار اخلئ چې هغه تاسو په سر ته بیا رسولی شي. مطلب یو وړوکی ټاسک یا څوک کوي چې ماته اکاونټ د چا خراب شي هغه تاسو ټیک کوئ، بس د هغې سره خبرو وکړئ چې زه به ته دا په دومره ټیم کې ټیک کړم او دومره پیسې به ماته راکړي، یا اکاونټ څوک کریټ کوي یا دغه شان د پراډکټ هنټینګ کوي. بل زمونږ سټوډنټس ډېره زیاته غلطي دا کوي چې پای او راپورک په دې باندې کار ګوري هغه ټیک ده، خو تاسو یاد ساتئ چې کله تاسو د داسې خلکو سره کار کوئ چې هغه کې موږ ته کمیونیکیشن ګیپ وي، مطلب زمونږ په خبره هغه نه پوهېږي یا موږ په خبره نشو پوهه کولی، کمیونیکیشن ګیپ کله هم راځي نو تاسو هغه ځای نه لږ ځان ساتئ. که ستاسو ایکسپیرینس یې تاسو کمیونیکیشن هر څه ښیي، کس په خبره پوهه کولی شي بیا ټیک ده، خو تاسو زیاتره دا کوشش کوئ چې تاسو خپل خلک ګورئ، خپلو خلکو کې دا پایدې چې هغې سره تاسو کار په اسانۍ سره کولی شئ. بل کلاینټ تاسو ته زر ملاویږي چې کله ستاسو ایکسپیرینس کېږي بیا تاسو خپل په پایور په اپورک په داسې کلاینټس باندې تاسو ټرای کوئ چې هغه هم تاسو د هغې نه هم کار واخلئ. خو چې اوله کې چې کله تاسو کار کوئ نو تاسو به کوشش دا کوئ چې تاسو ته داسې کلاینټ میلاو شي چې هغه تاسو پیژنئ، چې ستاسو د هغې سره کار په اسانۍ سره کولی شي، هغه په خپله خبره په اسانۍ سره پوهه کولی شي. نو چې کله کلاینټ تاسو ګورئ نو کلاینټ تاسو داسې چل مه کوئ چې خلک به په تاسو پسې راځي، تاسو خلکو ته وایئ چې ماته دا سکل راځي نو تاسو ته به کار په اسانۍ سره میلاویدی شي. بل ورچوال اسسټنټ چې کوم و دې کې موږ نه پراډکټ اخلو نه پکې پراډکټ خرڅو، خو دا ورچوال اسسټنټ چې کوم دی دا آل اباؤټ د دې باره کې دی. ورچوال اسسټنټ چې موږ ته امازون کې مختلف چې کوم سکلز راځي، پراډکټ لیست کریشن راځي، پراډکټ هنټینګ راځي، شپمنټ پلان راځي، پراډکټ سورسنګ راځي موږ ته، نو موږ په دې باندې کار کولی شو. دا سروسز موږ خلکو ته ورکولی شو. په دې کې موږ د دې نه بچو چې موږ پراډکټ واخلو یا پراډکټ خرڅ کړو او په هغې باندې خپل انویسټمنټ وکړو، نو په دې کې موږ د خلکو سره هیلپ کوو. خلک چې څومره پیسې لګي که د هغې په پراډکټ هنټینګ لګي، په شپمنټ پلان باندې لګي یا په د امازون چې کوم پیسز دی هغه باندې لګي، نو هغه به د هغه کس هغه لګي، خو تاسو به ورسره ایز ا ورچوال اسسټنټ کار کوئ. بلکې تاسو د چا سره کار کوئ ایز ا ورچوال اسسټنټ نو تاسو به د هغې چې کوم اکاونټ دی په هغې کې به چایلډ ایکسس د ځان دپاره کریټ کوئ، ځکه چې د هغې اکاونټ چې کوم دی ډسیبل نه شي. هغه ته وایي چې ما د چایلډ ایکسس کریټ کړه، موږ به په چایلډ ایکسس یو شارټ شان ویډیو جوړ کړو. چایلډ ایکسس مطلب دا دی چې تاسو څنګه په فیسبوک پیج او په ګروپ او په دې کې د ځان سره ایډمن اخلي. دا شان د امازون چې کوم سیلر اکاونټ دی، سیلر اکاونټ مطلب دا چې کوم شاپي د چا کوم شاپ یو تاسو په هغه کې هغه سره کار کوئ، نو هغه ته به دا وایي چې ما ته به چایلډ ایکسس راکړئ. چایلډ ایکسس چې کله هغه تاسو ته درکړي نو چایلډ ایکسس سره بیا اکاونټ نه ډسیبل کېږي. هغه تاسو ته ما ایشوز وجې ویلې وي چې اکاونټ ولې زمونږ خرابېږي، نو تاسو به د مختلف لوکیشن نه یا د مختلف لیپټاپ نه اکاونټ بار بار نه آن کوئ. چې تاسو کله هم د چا سره کار کوئ هغه ته به وایي ما ته چایلډ ایکسس را، ځکه چې د هغه اکاونټ خراب نه شي. هغه به وایي چې ما د اکاونټ خراب کوي یا به ځان ته نور تاسو ټینشن جوړ کړئ. نو تاسو به ټول عمر چایلډ ایکسس کریټ کوئ، مطلب د هغه سره به ځان تاسو په چې کوم سټور دی باندې کې ایډمن کوئ. نو دا یو څو بیسک پوینټس وو د ورچوال اسسټنټ باره کې. تاسو کوشش کوم په دې پوه شوي، که بیا هم تاسو په کوم ځای کې پوه نه شوئ تاسو کوېسچن کولی شئ، او که تاسو کوم سوالاتو ما نه تاسو په واتساپ ګروپ کې کول یا داسې کول او ما جواب نشو درکولی، نو تاسو کوشش کوئ میسج بار بار کوئ چې ما ته مخې ته راځي چې زه بیا ګورم، ځکه دې ورځو کې زه لږ مصروف یم. بل تاسو د ویډیو کمنټ کې که خپل کوېسچن کوئ نو که تاسو کوم سوال یې هغه به زه په یو ځل باندې تاسو سره په واتساپ ګروپ کې شیر کوم، او دا سلایډز به هم در سره زه شیر کوم. نو امید ساتم چې کوم ورچوال اسسټنټ کنسپټ دی په هغه کې به تاسو سره لږ ډېر معلومات راغلي او په هغه به پوه شوي وئ.